متقیان څوک دي طالبانو؟ علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله دلته یوه خبر کوي او دا نور تفسیرونه هم کوي، وایي متقي 4 مرتبې لري. یو متقي هغه چاته ویل کېږي چې له شرک نه ځان ساتي. یو دویم متقي هغه چاته ویل کېږي دویمه معنا باندې چې سړی ځان له ګناه کبیرو نه ساتي او په صغیره ګناهونو که کوي یم خو اصرار نه پې باندې کوي. دا یې څو؟ دا یې دویمه خبر. درېیمه دا د طالبانو چې کوم شي کې چې بأس نه وي، باک نه وي ورباندې، تی ځکه نه کوي چې داسې نه وي چې ګناه سي. یو شي کې ګناه سته ده نه، تی د دې په خاطر نه کوي چې داسې نه وي ګناه کې واقع نه سم. درېیمه معنا د تقوا دا ده د متقي. تقوا څه معنا؟ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدعا ما لا بأس به حذرا مما بأس به. نو دا طالبانو هغه مرتبه ده چې دلته به صغایر هم نه کوي. بیا ځکه یو شي کې چې ګناه نه وي تی د دې په خاطر نه کوي، ګناه خو نسته ده نه کوي، وایي داسې نشي چې ګناه پکې سم، نو صغیره خو بیخي نه کوي که نه په دې معنا باندې. نو دا درېیمه مرتبه دي چا سوه. نو څوک وایي چې شرک نه کوي دا متقي ده، څوک وایي چې کبایر نه کوي او په صغایرو اصرار نه کوي، که لږ لږې کولی اصرار یې نه پې کو بیا متقي ده. درېیمه رایه دا ده چې نه به صغایر کوي، یو شی چې ګناه نه وي خو تی د دې په خاطر نه کوي چې ګناه کې واقع نه سم، دا په درېیمه معنا باندې متقي ده. خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى. پرېږده ګناه وړه او غټه یې، فهو التقى بس دا تقوا ده. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واصنع وكا تګ، واصنع وکا کماش فوق أرض، لکه یوه مځکه چې ازغي وي ورباندې، په هغه مځکه باندې سړی څنګه تګ کوي، کرا کرا چې په پښو کې مې څوک لاړ نه سي. ولا تحقرن صغیرة، وړه مه بله، حقیره مه ګڼه وړه ګناه. ان الجبال من الحصا، دا غر چې جوړ سوی وړې وړې شګې دي سره جمع سوي غر ترې جوړ سوی. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دومره ډېرې خبرې دي طالبانو، بیخي خلاصېږي نه، دا خو لږ لږ کوو که نه. طالبانو دلته علامه جارالله زمخشري په تفسیر کشاف کې یوه خبر کړې ده، ډېره علمي خبر ده، دا خبره واورئ او د موږ ټول عمر په دې شیانو کې ډېر تیر سي. ما ته ډېر خوند نه راکوي دا طالبانو علما وایي، د عربیت علما وایي موصوف کېدل د یو مشتقي، یو موصوف یو مشتقي چې موصوف سي په یو صفت باندې، نو دغه موصوفوالی دی د مشتقي په دې صفت باندې په حقیقي معنا باندې، دا په حال کې ده او که په استقبال کې. زه خبر درته کوم، من قتل قتیلا فله سلبه، که چا مړ که یو سړی فله سلبه. اوس طالبانو دغه چا باندې چې اطلاق د قتیل سوی ده، اوس ورباندې سوی د قتیل. قتیل څه معنا؟ مقتول. دته قتیل ویل سوی ده، دا د قتیل نسبت چې دته قتیل ویل سوی ده، دا قتیل اوس خو اعلان وزلی نه ده، مخکې له مخکې اعلان وکړو من قتل قتیلا فله سلبه، لا یې مړ کړی نه ده، کافر یې لا مړ کړی نه ده. اوس مخکې له مخکې ویلې من قتل قتیلا فله، ښه اوس قتیل ورته ویل سوی که نه؟ دا قتیل په حقیقي معنا باندې بالحالا د طالبانو، او که په مستقبل کې د خبره واورئ طالبانو یې ورې مخکې له مخکې به نه ځئ. دې کې د علماو خبر ده. علما وی د علم عربیت علما وی په یو مشتقي باندې چې یو څوک موصوف سي، دا موصوفوالی یې څه ده د نسبت په وخت کې، هغه د نسبت په حالت کې چې هغه حال ده، په همغه وخت کې حقیقي معنا یې همدا ده، مجازي معنا نه ده. من دا اوس لا مړ سوی نه ده طالبانو، اوس قتیل ورته ویل سوی. دا قتیل
د نسبت په حالت کې چې دته نسبت د قتیل سوی مبسوب سوی په قتیل باندې دا حقیقت د طالبانو اوس په الحال ده اگر چې دی خو قتیل څه وخت ګرځېږي خو دی طالبانو اوس زمانه کې دا جارالله زمخشري تفسیر کشاف کې خبر کړی او روح المانی هغه ډېر بحث کړی طالبانو روح المانی هم دلته په دې باندې بحث کړ هغه د تفسیر کشاف له محشي سره طالبانو ډېر اوږد بحث په دې باندې کړی بیا که غواړئ نور تحقیق هلته وکړئ اوس زه درته خبره کوم متقي چاته وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ګوره طالبانو لا تر اوسه په قرآن عمل نه ده کړی خو که په دغو شیانو باندې وکه دې ته متقي ویل کېږي نو خو لا عمل نه ده کړی مخکې له مخکې متقي ورته ویل سو دا نسبت د متقینو دغو خلکو د طالبانو حقیقت په حال کې ده که حقیقت په استقبال کې ده طالبانو په الحال کې ده طالبانو په استقبال کې نه ده په حال کې ده دا نسبت چې ده وایي څوک وقد اختلف أهل العربية والأصول في الوصف المشتق هل هو حقيقة في الحال أو الاستقبال دی والذي عليه المحققون أنه زمانه د نسبت د زمانې د نسبت کې د امام سکاکیو د کرماني نه دی نقل کوي د جارالله زمخشري نه ډېر هغه نه ده کړی نو دا طالبانو هغه لفظي شیان دي چې تاسو ته پته لګېږي ورباندې ذلك الكتاب لا ريب فيه طالب جانه د کړکۍ خلاص کړه سر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب د متقیان څوک دي الذین هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې ویقیمون الصلاة قایموي منځونه ومما رزقناهم ينفقون او له هغه مالونو نه چې موږ ورکړي دي نفقه کوي طالبانو دلته یوه خبر در سره واورئ چې اقرار په تصدیق کې معتبر ده که نه اقرار په تصدیق کې معتبر ده که نه ده معتبر موږ تاسې خو تصدیق اصل کې بسیط بلو تصدیق څه معنا ایمان څه معنا تصدیق رښتیا ایمان څه معنا تصدیق بسیط ده دا اقرار څنګه د طالبانو اقرار اشعری وایي امام ابوالحسن اشعری وایي چې که چا تنا تصدیق ودرلود دا څوک ده مؤمن ده که یو چا تنها څوک ودرلود دا څوک ده دا مؤمن ده که څوک یې نه درلود او اقرار خو صرف دا مدار د لپاره دی چې هغه احکام می دنیوي په دې اجرا کیږي خو علامه ابن الهمام رحمه الله نه یو خبر نقل کړی ده ابن الهمام وی ته به اصل کې ایمان عبارت له تصدیق نه ده اقرار دا د اجرا د احکامو دپاره شرط ده خو ته به داسې عقیدم لرې که بالفرض که له ما نه وغوښتل سو اقرار زه به اقرار پې کوم طالبانو بیا د ایمان معتبر ده او که دغسې په زړه باندې عقیده دې وي تصدیق دې وي د ایمان اما دا عقیده د سره نه وي که د اقرار غوښتنه رانه وسوله اقرار به باندې کوم دا عقیده دې نه وله طالبانو بیا مؤمن نه ده او د امام ابو حنیفه نه روح المانی نقل کړی ده نو هغه طالبانو یوه خبر کوي دی وی یو سړی چې مؤمن وي مونځ کوي ریا ورسره دا مونځ قبول ده نه ده قبول کوي نو دی وی د امام ابو حنیفه نه نقل کوي وی ایمان سره چې څوک نه اقرار نه څوک نه قبلیږي د ایمان نه قبلیږي اقرار به م ورسره وي طالبانو زه به په اصلي خبر پوی کم طالبانو د دې بحثونه خو موږ په بخاري کې کړي تاسې مالته بیا بخاري شریف کې طالبانو په دې ډېر بحث کیږي ځکه اختلاف هم هلته ده خو مهمه مسئله دا ده طالبانو دی حنفي ده دا سړی شهاب الدین آلوسی طالبانو خو دا ډېر لکه دریاب داسې د کله کله سړی په څپه وهي داسې چې څنډې ته یې کښېنه داسې ضبط در کې ایسته دیوار کې نو دی طالبانو یو څو مسایلو کې تفردات لري شهاب الدین آلوسی یو له هغو مسلې نه دا ده طالبانو دی ایمان بسیط نه بلي دی اعمال هم په ایمان کې داخل بلي دلته وی حنفي هم خو دا دي ما ته چې ورې حق معلوم سي بیا به امام ابو حنیفه وی خپل کار کوي دی وایي
او ایمان یزید و ینقص. امام ابو حنیفه وی ایمان زیادت و نقطه وی قبله دا ما خپل کار دی. دا چې حق راته معلوم سو وی بیا به امام ابو حنیفه تقلید خپل کار کوي. دا د عادت ته څو جې طالبانو په دې بحث کوي. خو ته به دستي نه پرې راجګېږي وابي شوی سړیه دومره علم چې دي تاسو ولا چې تاریخ والوزوې که نه خبر خو پوهېږئ طالبانو. نو دی دا خبر چې دلته کوي هغې خبرې ته کې بیا وروسته خبر درته کوم ډېرو جینو کې به راسي بیا درته عبارتونه وایم.